د مصنوعي ځیرکتیا اهمیت او ډولونه. د ټکنالوژۍ راتلونکی ستاسو په لاس کې دی. مصنوعي ځیرکتیا زموږ ژوند کې انقلاب راولي، له روغتیایي سکتور څخه تر تعلیم او روزمره چارو پورې. تاسو پوهیږئ چې څنګه نړۍ بدلوي. د مصنوعي ځیرکتیا څو مهم ډولونه. د ماشین زده کړه. په دې کې ټکنالوژي ماشینونه هوښیاروي، د وړاندوینې یا پرېکړې کولو لپاره په دې کې د الګوریتم روزنه شامله ده. ژوره زده کړه. د مغز په څیر فکر کولو لپاره ځیرکتیا کاروي. کمپیوټرونو ته ښودل چې د انسان دماغ په څیر فکر وکړي. لکه په عکسونو کې د مخونو پیژنده. په لنډه توګه ژوره زده کړه له کمپیوټر سره مرسته کوي چې د تمرین له لارې په کارونو کې ښه شي، لکه څنګه چې انسانان کوي. د طبیعي ژبې پروسس. په دې کې د کمپیوټر او انساني ژبې ترمنځ په تعامل تمرکز شامل دی. لکه د ویډیو گیمز، د موټرو خودکار سیستمونو او حتی د آنلاین لټونو تر شا هم دا ټکنالوژي ده. مصنوعي ځیرکتیا د راتلونکي بریا کلید دی. اوس یې زده کړئ، خپل معلومات لاسته کړئ او د راتلونکي لپاره چمتو اوسئ.